سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر صدق الله العظيم. سورة المدثر یوکم دیرشم سپارہ شپگشتم نمبر آیات. ولید ابن مغیرہ د مکې یو لوی سیټو او د قرآن او د پیغمبر علیه السلام سره دشمنی کړې ده. د قرآن په باره کې اول ویلو چې دا د الله کلام دی او بیا د قوم د خوشحالولو دپاره ویدا دا اللہ کلام نہ دے ان هذا الا قول البشر. اللہ فرمائی سأصلیہ سقر سأصلیہ سقر زرد چدے بدے سقر تا اور تبے داخل کم وما ادراک ما سقر تا تسپت لگی چدا سقر دا اور سشیری لا تبقی ولا تذر باقی نہ پریگ دی جدے اور تصور پروزی نو باقی ہے پریگ دی نا مگر سوزئی ہے اور چکلے ہلاک کی وے سوزئی نو بیا ہلاک کریم نہ پری دی بیا را جم دی شی روغ شی اور بیا پیدا اور لمبے راشی نو پدے طریقہ و تعذاب ورکی گی. دا سقر دا د دوزخ په نومونو کې یو نوم دی. سقر یو نوم دی د نومونو د جهنم نه. دا څه نه ده چې کني دا یخ ځای دی یخ سقر نه دی سقر اور دی د دوزخ په نومونو کې یو نوم دی. سأصلیه سقر زرد چې زه به داخل کم دلرا اور تا دوزخ تا وما ادراک ما سقر تا تسپت لگی چې دا سقر څه شی دی دا دوزخ دا اور څه شی دی لا تبقی باقی نه پرېږدي دا عذاب نه بچ نه پرېږدي باقی نه پرېږدي مگر سوځي ولا تذر او د ہلاکت نہ پسے بیا نہ پریگ دی بیا جم دی کئی بیا سوزئی لواحت للبشر سوزون کے دا سرمن لرا لواحت للبشر
سوزون کې دا د انسان سرمن لرا سرمن او سوزای شکل روان ویجار کی څنګه چې اوسپنه په اور کې سره شي سرخ کاری دغه شان د انسان د بدن هر جز به سرخ کاری علیها 19 پدې دوزخ مقرر دي نورلس فرشته علیها 19 پدې دوزخ باندې مقرر دي نورلس فرشته وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه من ندی ګرځولې اصحاب النار د دوزخ د اور داروغان الا ملائکه مگر فرشته په دوزخ باندې الله پاک فرشته مقرر کړی دي او دا هغه فرشتو افسران فرشته نور لسدي او نور تعداد الله ته معلوم دي چې څونه وي او چې کومه په افسران دي نو هغه افسران فرشته نور لسدي او پدې کې د ټولو نه لوی ذمہ داري والا فرشتہ داغه مالک نوم دی نو نور لسو فرشتو ته الله ذمہواری ورکړي دا او هر فرشتہ خپل خپل ډیوټي تر سره کوي د یوې فرشتې طاقت دومره لري چې دا ټوله دنیا مقابله نشي کولای خو هر فرشتې ته چې کم کار حواله شوی دی او ماغه کار کولی شي او د بلې فرشتې ډیوټي نشي کولی مثال په تور باندې عزرائیل علیہ السلام په یو وخت کې د لکونو خلکو روح اغشتی شي خو د یو ماشوم چې د مور په ګېډه کې دی هغه کې روح اچولی نشي د لکونو خلکو روح اغشتی شي خو د مور په ګېډه کې یو ماشوم کې روح اچول دا د عزرائیل علیہ السلام کار نه دی نشي کولی جبرائیل علیہ السلام د سترګ پر رب و عمر وخت کې د سترګو د رب عمر ساعت کې وحی راوړي شي د وم اسمان نه روان شي او دنیا ته راشي پیغمبر ته وحی ورکی او د باد او باران په سلسله کې اسم نشي کولی دا کار داغه نه دی د خپل بدن ته خیال وکا سترګرا نو دا یو سترګا په یو سات کې اسمانه پورې نظر کوي ارس ویني خدا کار غوږ نشي کولی غوږ لیدل نشي کولی او دا غوږ دی په یو وخت کې زرګونه आवाजونه اوریدي شي خو نږدې سیز دی غوږ لیدي نشي نو دغه شانته الله پاک دا فرشتي نورلس مقرر کړی دي نو په دې دوزخ کې نورلس قسم عذاب دي نو یو قسم عذاب باندې دا یو فرشتہ مقرر ده نو دا یو فرشتہ لکونه کرولونو خلقو ته اندغه یو قسم عذاب ورکول شي خو بل قسم عذاب نشي ورکولې دا بل قسم عذاب د پاره بل فرشتہ وي علیها 19 دوزخ باندې نورلس فرشتے مقرر دی وما جعلنا اصحاب النار منگ ندی گرزولی دا دوزخ دارو غان فرشتے الا ملائکہ مگر دام فرشتے مقرر کری دی دے کافرانو بوی نورلس فرشتے مقرر کری دی منگ پزرگونو خلقیو نو نورلس منگ تسویلی شی پا دی نورلس فرشتو پور بے خندا کولا
او بیا یو کافر وی من خو لس کسان چې وتون خو دا یو فرشته بدل را اخلاص کو من پلس کس یو فرشته مقابله کولی شو او یو پهلوانو ناغوي وی دا اولس فرشته خو د لزی आवाज قابو کوما او پاتې شدوا وی دا دوه په شریکت تاسو را قابو کې کنه نور کافرانو ته وی او دا اولس زسی موارم او دوه تاسو قابو کې نو بس د دوزخ نظام درهم برهم فرشته په مقرر دی او من قابو کو نه الله وی فرشتي دي فرشته انسانان نه دي چې ته مقابله لپاره یو او دوه لسو ولس یاده دا فرشتي دي او یو فرشته داسې طاقت لري چې د لوط علیه السلام ټول خارې اړولې دي د لوط علیه السلام د علاقې چې کافرانو نو ټول خار یو فرشتي اونیو او اسمان ته خو جدا غدنه پزور اخلاص کو الا ملائکه دا ګوري فرشتي دي وما جعلنا عدتهم من نه ګرځولې شمیر د فرشتو الا فتنه للذین کفروا مگر یو آزمائش د هغه خلکو لپاره چې کفر کړي ليستيقن الذين اوتوا الكتاب دې لپاره چې یقینو کې هغه خلک اوتل کتاب چې کتاب ورته ورکړی شوی دی کتاب والا تا مخک په کتاب کې دا علم الله ورکړ چې دوزخ شتا پاغه فرشته مقرر دي د فرشتو څومره طاقت دی دا نور لس فرشته لګي نه دي دا خو د قسم عذابونو په اعتبار باندې دا شمار الله مقرر کړی دی کني یو فرشتم د ټول دنیا لپاره کافی ده نو دا شمار اهل کتاب تم الله خول دی دې لپاره چې یقین وکي ليستيقن الذين اوتوا الكتاب دې لپاره چې یقین وکي هغه خلک چې کتاب ورته ورکړی شوی دی ويزداد الذين امنوا ایمانا او ایماندار له ایمان زیات کی ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب او شک او دوکه کې پریونوزي هغه خلک چې کتاب ورته ورکړی شوی دی والمؤمنون او ایمان والا په شک او په دوکه کې پریونوزي سو په شک او تردد کې نشي وليقول الذين في قلوبهم او د پاره چې وای هغه خلک في قلوبهم مرض چې داوی په زړه کې مرض د نفاق لري والكافرون او کافران وای ماذا اراد الله بهذا مثلا سشي اراده کړل الله پاک سشي اراده کړل الله بهذا مثلا په دې مثال باندې په دې نور لسو کې صغرز دي كذلك يضل الله اوندارن الله گمراه کوي من هغه څوک یشاء چې د الله خوښي ويهدي من يشاء او هدایت کوي من هغه چاته یشاء چې د الله خوښي وما يعلم جنود ربك الا هو معلوم ندی لخر دربستا وما يعلم جنود ربك معلوم ندی لخر دربستا الا هو مگر یو الله ته معلوم دی نو د فرشتو شمار الله ته معلوم دی خدا خاص فرشته د دوزخ نور لزدي نور شمار الله ته معلوم وما هي الا ذکرى للبشر ند دا دوزخ مگر یو یاداش دی للبشر د بشر د پاره انسان د پاره د دوزخ دا ذکر صرف عبرت او نصیحت د پاره دی چې د الله د عذاب نه د خلق او یریږي نافرمانه نه منی شي کلا والقمر واللیل اذا ادبر هرگز دا سنده والقمر قسم دی پس پومه باندې واللیل او پس باندې اذا ادبر چې کله د شپه شا کی تیر شي والصبح اذا اسفر او قسم دی پس باندې چې کله د روخان شي انها لاحدى الكبر بشک دا دوزخ لاحدى الكبر دا عظیم الشان عذابنا دا دوزخ دا یو د قدرت یو نشانی دا
دا الله دا قدرت نشانات دیر دی دوزخ هم پکی یو نشانی دا انها لإحدى الكبر بشک دا یو لوی علامه دا الله دا قدرت دا علامونه نذیرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر یرا اورون کې للبشر انسانانو ته لمن اغا چاته شاء چې دا الله خو خشي منکم لتاسنا لمن شاء منکم لمن لا اغا چاله پاره شاء چې خو خشي منکم لتاسنا پتاسو کې چې دا چا خو خشي ان يتقدمانو نیکه ته دلوان دي شي او يتأخر یا د نیکه نه رستو شي چې دا چا خوخی نیکه ته د مخکې شي جنت ته د مخکې شي که دا چا خوخی جنت نو د نیکه نه د رستو شي والقمر والليل اذا ادبر والصبح اذا اسفر قسم خوړل دی الله په سپومه پشپا په سبا باندې نو دې قسمونو کې یو مناسبت دی دا سيزونه د قیامت سره مناسبت لري سپومه اول غټه شي بیا وړه شي اول نریوی غټه شي بیا نری شي ختم شي وړوي غټه شي وړه شي ختم شي نو دا وړېدل او غټېدل په دې کې د عالم نشونما او فنا ته اشاره ده عالم اول پیدا شو ورکوټو غټ شو په مزه مزه ورکوټه کې ده فنا شو لکه سپومه چې اول پیدا شو وړوا غټه شو بیا وړه شو او بیا فنا شوله دا چې د عالم پیدا شو ترقی وکړه غټ شو بیا په تنزل شو اخر کې به عالم فنا شي نو د دې دنیا د آخرت سره دغه شانته مناسبت او نسبت ده یا څنګه چې د شپې او درځ یو بل سره نسبت ده نو دغه شانته د دې عالم دا ختمېدل د شپې تیرېدل دي او د دې عالم ښکارا کېدل د سبا ښکارا کېدل دي شپه تیره شوله سبا راغی دا عالم به تیر شو د قیامت سبا به راشي نو په دې دنیا کې څه نه ویني د غفلت د وجې د سترګې پټې دي په قیامت کې به هر څه ویني لکه د ورځې په رڼا کې هر څه ویني والقمر قسم می دی پس پومه واللیل اذا ادبر قسم می دی پشپا چې کله دا واپس شي والصبح اذا اسفر قسم می دی پس بابا چې کله دا روخانه شي رڼا شي انها لإحدى الكبر بشک دا دوزخ پلو سيزونو کې اولوي سي دي دا الله د قدرت په نشاناتو کې او نشانی ده نذیرا للبشر يرون کې د انسان دی لمن شاء منکم هغه څوک چې لتا سونه خوښي ان يتقدم چې د روان دي شي طاعت تابعداري او جنت ته او يتأخر یا طاعت تابعداري نرست شي د جنت نرست شي كل نفس بما كسبت رهينه هر یو نفس مرهون دی غاڼه دی او باندې بما کسبت خپل کسب باندې هر یو بنده بندیوان دی الا اصحاب الیمین مگر د خي طرف خاوندان فی جنات اغبد جنت په باغونو کې وي یتساءلون عن الیمین یو بل سره به تپوس کوي یتساءلون یو بل سره به تپوس کوي عن المجرمین د ګناګارو د حال هغه فلانه مجرم فلانه چې په دنیا کې داسې هغه نخکاری پته بولګي ا دوزخ کې نو بیا وسره خبره کوي ما سلککم فی سقر
سشی تاسو داخل کړل په سقر کې د دوزخ ته ولې راغلې ګناګارو نه تپوس کوي دا دوزخ ته ولې راغلې تاسو کې خو ډیر عقل او خيار وې نو دا دوزخ اورته څنګه پریوته نو دا دوزخیانو ته وي قالوا لم نكن من المصلين نو منګه مسکون کې منګه بیل مازو دوزخ ته ولې راغلیو منګه بیل مازو منظم نکاو ورمون نکول دا څه شی دی چې دا دوزخیان ذکر کوي من دنیا کې مون نه کونو دوزخ ته ذکر راغلیو خدای دې ټول مسلمانان منځګزار کی د بیل مازه نه دې ټول مسلمانان خدای بچ کی ادا منځګزاری نه چې یو منځ کې وبل نه کې یو کې بل نه کې د پنځه وخت منځ به کې په جمع به کې نو منځګزاري او د سحر منځ چې دا بس وخت کې کله کله خو ماسپخین سره یو ځای شو کوم قوانو د 10 بجې کې وشي نو دې ته منځګزار وای نه دا خو منځګزار نه دی چې د سحر منځ 10 بجې کې او کاغه وخت کې چې تاسو نور کارونه پیښ شو د ماسپخین سره به یو ځای وکړو د فضائل اعمال کې وګوره نو چې جاموز کړي دي خو قضا کړي دي مونږه کړي دي خو قضا یې کړي دي وې 2 کروڑه اتیا لاکھ کال او په دوزخ کې غوټه ور کوي 2 کروڑه اتیا لاکھ کال ډیر لوی موده ده دغه عذابونو نه خدای ټول مسلمانان بچ کی ویسه شي په دوزخ کې داخل کې قالو دوزخیان وی لم نکو من المصلین منګ مول نکو نو منګ د مسکون کنا ولم نکو نطعم المسکین او منګ مسکین ته طعام نور کو کچه تقوار مسکین طعام غوستو نو منګ ولا طعام نور کو نو دا الله په حقونو کې مونږ را نه پاتې شوی د بندیانو په حق کې د مسکین طعام پاتې شوی دی نم دې ورکړي وکنا نخوض مع الخائضين من باور داخلي دو په بس خبرو کې د نور داخلي دن کو سره بحثنا بم کول عبس وکنا نكذب بيوم الدين من به تکذیب کو د روز جزا د قیامت روز ته بم دروغ جنویلا حتا تر اتانا اليقين چې من ته یقین راغی قیامت روزم نه پیجن داغینم انکار کو تر دې چې من ته مرګ راغی یقین په معنا د مرګ امراضی او یا اوسم یقین راغی دوزخ مولید جنت مولید ارس مولید عذابونم اولید یقین راغی او یقینی خبره په من راغله فما تنفعهم شفاعة الشافعين پس فائدہ باور نکی دے کافر ہوتا شفاعت الشافعین یو سفارش د سفارش کوونکو د کافر د سره سفارش کیږي نه که فرض کا او شاغنا منظور فما لهم عن التذکرة معرضین پس شوی دی په کافر باندې عن التذکرة معرضین چې دی د قران نه اعراض کوي تذکرہ په معنا د قران یا نصیحت کأنهم حمر مستنفره لکه چې دوی زنګلی خردي حمر مستنفره زنګلی خرو تختیدون کی فرت من قسوره چې دې تیخته کوي د زمرینا من قسوره د زمرینا تیخته کوي کم شي چې د یری د ناغینم د زنګلی خریریږي او کم چې د یری نه د ناغینم یریږي دا کافران د قران نه تیخته کوي لکه چې زمری واپس راغی بل یرید کل امرئ منهم بلکې غواړي هر یو کافر د دوینا ایؤتا صحفا منشره چې دوی لور کړی شي صحیفه کولو هر کافر وای دا پیغمبر ما ته ولې راځي او الله دې براه راست مال کتاب را کی بس د پیغمبر بل چا تساجد ته مال راځي ما دې پیغمبر کی بل یرید کل امرئ منهم بلکې اراده لري هر یو کس د دوینا ایؤتا چې ورکړي شي دتا صحفا منشره کلو پانی
کتاب دوی ته ورکړي شي. کله هرگز داسې نه ده دوی ته کتاب نه ورکېږي، دوی ته ځان له فرشته نه راځي. بل لا یخافون الاخره، بلکې دوی نه یریږي د آخرت نه، په آخرت یقین نشتا. کلا انها تذکرة، هرگز داسې نه ده دا قرآن نصیحت دی. قرآن یو دی، هر یو له بیل بیل قرآن نه راځي، دا یو قرآن تذکرہ، یو یاداشت دی، یو نصیحت دی. فمن شاء ذکره، پس هغه څوک چې خوښ شي نو هغه د آیات کې د پاره د عمل. پیغمبر علیه السلام په مکه مکرمه کې چرته تشریف وړو، بره چې وکتل نو د اسمان او ځمکې منځ کې هغه فرشته کما چې غار حرا کې پیغمبر علیه السلام لیدلې وه او د اقرأ بسم ربک الذی خلق آیتونه راوړو، د ځمکې او د اسمان په منځ کې د سرو زرو یو کرسی ده، په هغې باندې دغه فرشته ناسته ده. پیغمبر علیه السلام باندې همغه کیفیت او طبعی روب او هیبت راغی کم چې غار حرا کې د اقرأ په وخت کې راغلی و. کور ته تشریف راوړو او بیبي ته ویل زملونی زملونی، په ما باندې څه راواچوئ، څه کپړه راواچوئ. کپړه کې ځان اونغستو. بیا دغه وخت کې وایي د سورت مدثر ابتدایي آیاتونه هم نازل شوي دي. دے وجنا دے صورت کے پیغمبر علیہ السلام تعالی فرمائی یا ایوہ المدثر، مدثر دا لفظ دا دثار نہ مشتق دے اور دا دے معنی دا چہ زیاتی کپڑا، یعنی عام استعمال دا کپڑے نہ علاوہ یخنے وغیرہ نہ بچ کے دو دا پارا چکم زیاتی کپڑا اغسطی شی اغیتا دثار ہوئی. یا ایوہ المدثر مطلب دا کہ اے زیاتی کپڑا اغسطن کیا، اے پا کپڑا کے زان انغسطن کیا را پاسا، قم فانذر. اول حکم دے دے کہ اللہ پاک دا کرے دے قم فانذر، پاسا پس یرول اکا. دا قم مانا حقیقی ادری دلی، پاسا ادرے گا. تا غزان پا کپڑا کے انغستے دے، خدا دا کپڑے انغستلو حالت پریک دا پاسا. او دا معنی ام کی دیشی کہ قم کار تزان تیار کا، مطلب دا ہمت اکا، دا مخلوق دا اصلاح پا خدمت کے پاسا، او دا خلق پوئی کا، دا اللہ نے او یروا فانذر وی یروا. اغا یرا چه پا شفقت باندوی پا محبت باندوی نو اغا یرتا انذار وی. لکه مور پلار چه معشوم یری چه مار لڑمنا زان بچ که او دی نخوری، دا اور نا زان بچ کوا او نسوزی. دا پیغمبرانو شان داره چه دوی امتیان یری او پا دیر من محبت او پا شفقت سرا. قم فانذر وربک فکبر، او د خپل رب لوی بیان کا، د خپل رب لوی بیان کا. ذکر بیان کا چې ستا رب دی، ستا پرورش کوي. نو کبر الله اکبر اوایا. پدې کې د مانزو تکبیر تحریمه راځي چې مانزه ته ودرېږي نو الله اکبر وایا، او نور تکبیرات پکې هم داخل دي. او د مانزه نه بهر اذان او اقامت وغیرہ تکبیر پکې هم شته. او دریم حکم پکې دا وشو وثيابك فطهر، دا خپل لباس دے پاک کا. ثياب د ثوب جمع دا جامع، او مجازی طور باندې عمل باندې اطلاق دا ثوب کیگی. عمل پاک کا، دا زړه دے پاک کا، دا نفس دے پاک کا. دا انسان دا دے جسم نا
په لباس سره تعبیر کیدی شي او د عموم مجاز په طریقه باندې دا ټول معنی ته مراد کیدی شي کپڑے پاک کا جسم پاک کا زړه پاک کا نفس پاک کا دا ټول پکې عموم مجاز کې راځي وثيابك فطهر دا ظاهری لباس دم پاک کا او دا جسم دا ظاهری پلیتون پاک کا دا زړه د باطل عقیدو خیالاتو پاک کا اخر رزیلون پاک کا او دا مطلب ام کیږي چې پنسي اوچته کا د لنګ پلوونه اوچت کا ځکه چې د لنګ پلوونه رخکتی او پنسي رخکتی پزمکه په خور راخی شي دا خیرنی شي ککړی شي دا پنسي اوچته کا چې خیرنه نشي وثيابك فطهر پدې کې دا حکم راځي چې د کپڑو استعمال په دې طریقه کوا چې د نجاست او پلیتین لري او پاکي وي او ثيابك فطهر دا مطلب هم کېدی شي چې د حرام نه ځان وساته اسنه چې دا ستا جامې خو په ظاهر پاک ښکاری خو په حرام او پیسو باندې شي دا پلیته وي نو دا حرامو نه بچ کا کته پا 400-500 روپے ځان له جامې والے او د 1 روپے تار پکې حرامي مونږ دې پنه کیږي نو دا جامې د حرامو نه پاکه کا او د دې جامو داسې طریقه ما جوړوا چې هغه غیر شرعي وي د کافرو په طرز باندې ځان له جامې ما جوړوا که سړی نو د خدو په طرز جامې ما جوړوا که خزه نو د سړو په طرز باندې جامې ما جوړوا خلاف شرع جوړول د جامې مکوا د موجوده وخت کې د زنانو جامو ته وګورئ دا د اغوستو قابل نه دي د زنانه جامې چې دا اوس وخت کې کمی دي په دې کې ستر پرده بالکل ناراضي نری جامې او داسې بدن پورې جوخته چې ټول بدن ته معلومیږي غټوالي وړوکوالي او ښکاری ته نو دا جامې غیر شرعي دي په دې باندې زنانه ګناګاریږي او د جامو د پاکوالي حکم یوازې مانزه پورې نه دی چې مانزه ته ودرېږي نو جامې پاکې کا او د مانزه نه غیر په پلیتو جامو کې ګرځه نه که د مانزه نه غیر حالت ته جامې پاکې ساته بدن پاک ساته کم ځای چې منځ کې ناغځای پاک ساته او دا پاکوالی دا الله خوښ دی ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین الله توبه استون کې خوښي او څوک چې متطهرین پاکی حاصلون کې ناغه سره الله محبت کوي او د طهارت ته نصف الایمان ویل شوی دی نو هر وخت جامه بدن او زه پاک ساته او زړه دې پاک ساته والرجز فهجر رجز او رجز دواړه په یو معنا دي د رجز معنا بوتان یا د دینه مراد هر ګناه نو معنا دا شولا چې د بوتانو نه او د ګناه د کارونو نه هجران وکا پرېږده نو پیغمبر علیہ السلام خود پخوانا د ګناه کارونه او بت پرسته ته نږدې شویم نه دی وې دقه ست لري اوسېګا حقیقت کې دا حکم د امت د تعلیم د پاره دی ځکه پیغمبر علیہ السلام د پلیتونه پاک پاتې شوی دی او امت ته حکم دی چې تاسو ځان پاک کړئ ولا تمنن تستكثر پچادا سے احسان مکوا چې نیت دی چې دی به ما سره دا غینم زیات احسان وکي چاله سور کې دا نیت مکوا چې زب لک سور کې مو دی به ډیر سرا کی کچاله تحفه لګي په دې نیت ملېګا چې مال به مروړيږي دا نیت ته
مکروه دی. لا تمنن پچا احسان مکوا تستکثر چې ډیره بدله غواړي. ولربک فاصبر او خپل رب د پاره صبر کوا. صبر څه ته وایي؟ حبس النفس عما تشتهیه النفس، بندول منع کول د دې نفس د هغه څه نه چې د کم څیزو دا نفس تقاضا کوي. چې نفس د نه کم شی غواړي د هغې نه دا نفس منع کا بندې کا، دې ته صبر وایي. نو د طاعت په کار کې دا نفس چې دی نو دی آرام طلب دی، وی په ما عبادتونه مه کوه، په اوړي کې را باندې روجې مه نیسه یخې اوبه بس کم، په ژمي کې را باندې روجه مه نیسه ګرم خوراکونه کوم، مانځله په ګرمۍ کې مې مه لېږه، په یخ سوري د پکې لاندې به پروت یم نه ځمه. نو دا قسمه د طاعت په کار کې دا نفس رستو کېږي، نو چې رستو کېږي ته یې منې کوې ور مخکې شه د نیکۍ په کار کې. نو دې ته وایي صبر علی الطاعت. د ګناه په کار کې شوق دی، یو خوند او مزه ده، دا نفس یې غواړي چې د ګناه دا کار کومه، منې که د ګناه د کار نه مه کوه دا کار. دې ته وایي صبر عن المعصیت. او د غم او د مصیبت په وخت کې دا نفس واویلا کول غواړي، د خدای رسول خلاف خبرې کول غواړي، دا نفس منې که د دې نه، دې ته وایي صبر علی المصیبت. نو درې قسمه صبر دی: صبر علی الطاعت، صبر عن المعصیت، او صبر علی المصیبت. د درې واړه کې ټول شریعت راجمع دی. نو ته په شریعت پابند شه لربک، د خپل رب دپاره. یا ایها المدثر، اے کپڑا کے ځان انغستن کیا، قم پاس فانذر، پس يرولو کا دا اللہ دا عذاب نه يرولو کا، وربک فکبر، او دا خپل رب لوی بیان کا، وثیابک فطهر، او خپل لباس دے پاک کا، والرجز فهجر، او دا گندگی او دا بت پرسته او د ګنانا لری اوسېږه، ولا تمنن، او احسان مکوا، تستکثر چې د هغې بدله ډېره غواړئ، ولربک فاصبر، او د خپل رب دپاره صبر کوه. فاذا نقر فی الناقور، پس هر کله چې شپېلۍ کې پوکې ووهلی شي، نقر فی الناقور اذا نفخ فی الصور، چې کله په شپېلۍ کې پوکې ووالی شي، فذلک یومئذ، پس دقه یو ورځ ده، یوم عسیر، چې ډېره سخته ورځ ده. فاذا نقر فی الناقور، پس هر کله چې په شپېلۍ کې پوکې ووهلی شي، اذا نقر فی الناقور، ناقور په معنا د شپېلۍ دی، نقره پوکې پکې ووالی شي، اذا نفخ فی الصور معنا شوله. نو دا ورځ به ډېره سخته وي، خصوصا په کافرو به ډېره سخته وي. فذلک یومئذ یوم عسیر، پس دا ورځ ډېره مشکله وي، ډېره سخته وي. علی الکافرین غیر یسیر، په کافرو به اسانه نه وي. سختی به وخت په وخت نورم زیاتیږي، ګرمي به زیاتیږي. ذرنی ومن خلقت وحیدا، هر انسان چې د مور د ګېډې پیدا کیږي نو دی یوازې پیدا کیږي، د سره نه د دنیا مال وي، نه سره اولاد وي، نه سره لښکر وي، نه د دنیا نورو سازو سامان وي. وحیدا یوازې پیدا شي.
او وحید د دینه مراد دام کې دی شي چې خالد ابن ولید ابن مغیره دا په مکه کې اولوی سیټو ولید ابن مغیره ډېر لوی مالدارو او دې د مور پلار یو او د دنیا مال او دولت ولا خډیر ورکړی شو او د بزان ته وحید وی زه یو يم زما پلارم یو او زما پشان او زما د پلار پشان بل څوک شته نه په دې معنا وې ځان ته یکتا وی زما پشان بل څوک نشته نه الله وی د په باره کې زه پیښو دې پیښه دې د اسلام مخالف دی دله به سزا ورکوم دې مالدار څومره ولید ابن مغیره د دنیا مال او دولت او بچی دونه الله ورکړیو چې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي د مکې نه تر طائف پورې ټول ازمکې ټول باغونه ددو مکې نه طائف پورې او د 10 سالانه آمدنی په هغه زمانہ کې څونه وه 1 کروڑ دینار د سرو زرو 1 کروڑ دینار د سرو زرو دا د 10 سالانه آمدنی وه 1 دینار 4.5 ماسه سره زر دي 1 دینار 4.5 ماسه سره زر نو 1 کروڑ دینار دا په کال کې د ګټه وه او د کال په هر سیزن کې په بازار کې د باغ او د پټو پیداوار براته وجعلت له مالا ممدودا الله وی دله مې ډیر مال ورکړ دی به د عربو سردار یادېده او دله یو لقب عربو ورکړو ریحانة القریش د قریشو ډیر لوی سردار او د به د ډېر فخر او تکبر د وجې وی وحید ابن الوحید زم یو یم او پلار مې یو دی یکتا زوی د یکتا او په ټول قوم کې زما په شان څوک شته نه زما د پلار په شان شته خو دې ظالم د الله د نعمت قدر نو کړی او قرآن پاک کلام الهی دی د پیژندل چې کلام الهی دی سره ده دی دوتا غلط نسبت کړی دی پیغمبر علیہ السلام ته جادوگر ویلې دی قرآن ته جادو ویلې دی پیغمبر علیہ السلام حامیم تنزیل الكتاب من الله العزیز العلیم د الیه المصیر پورې تلاوت وکړو نو د چې واورېده نو ته ویل والله لقد سمعت منه كلاما ما هو من كلام الانس ولا من كلام الجن خپل اقرار کوي والله قسم په الله لقد سمعت منه كلاما ما خود پیغمبر علیہ السلام نا یو کلام اوریدو ما هو من كلام الانس ولا من كلام الجن چې نه د پیریانو خبرې دي او نه د انسانانو خبرې دي دا کلام نه د انسان دی او نه د جناتو دی وان له لحلاوه دې کلام کې خو عجیبه خوند او مزه ده خوږوالی پکې دی وان عليه لطلاوه پدې یو عجیبه رونق دی وان اعلاه لمثمر د دې بر طرف چې دی هغه میوهدار دی وان اسفله لمغدق او د دې لاندې طرف چې ناغې نه خو جاری اوبدي وانه ليعلو ولا يعلى عليه بشک دا کلام عالی دی اوچت دی غالب دی پد هیڅوک غالب نشي راتلی وما يقول هذا بشر او دا د بشر کلام نه دی دی کافر په خپل اقرار کړی دی دا د الله کلام دی او د بشر کلام نه دی اوس دا خبره چې دا وکړه
په دې کافر اس یو زلزل راغی چې زمونږ یو ډېر غټ لیډر هغه قرآن ته حق وایي نو موږ به څه کوو. نو قریش سرداران را جمع شو، مشوره وکړله. ابو جهل ورته وایي غم مه کوئ، دی به دله زاړو. ابو جهل راغی او دا شکل یې داسې ډېر غمجن جوړ کړ. ولید ته مخامخ شو. ولید تېنه تپوس کوي چې ولې غمجن یې؟ نو ابو جهل ورته وایي خفه به نه یم، موږ ټولو چنده کړې ده، موږ وایو چې ته بوډا شوې نو تا سره لږ امداد کوو. اوس موږ ته پته لګېدلې ده چې ته محمد له ورځې او د هغه نه د خوراک څښاک تمه کې چې په ما ډوډۍ وخوړه او ته د هغه خوشامندګري کې د هغه د کلام صفتونه دې شروع کړي دي. ابو جهل او د هغه ملګرو ولید ابن مغیره له چنده نه و ورکړې، نه یې وراجمع کړې او نه ولید د پیغمبر علیه السلام نه چېرته ډوډۍ سوال کړی دی. خو دا خبرې د دروغو ده وکړلې، په دې یې پکاره چې دا یې واورېدې نو ولید ابن مغیره غصه شو. دومره غصه چې بې انتها لیونتوب ته ورسېده او ورته وایي ښه زه به د محمد ټکړو ته محتاج یم صلی الله علیه وسلم. تا ته ولې زما د مال او د دولت ډېروالی نه دی معلوم؟ قسم په لات او په عزا بلکل زه هغه ته محتاج نه یم. اوس پرشتیا وراغلل، ابو جهل او ولید ابن مغیره دواړه پرشتیا وراغلل. ولید وی تاسو وایئ، ابو جهل ته وی تاسو وایئ چې محمد لیونی دی، دا خبره غلطه ده، په دې هیڅوک هم یقین نه کوي. تاسو د هغه نه کوم د لیونتوب کار لیدلی چې تاسو هغه ته لیونی وایئ؟ لیدلی هم د لیونتوب؟ ابو جهل وی لا والله، نه قسم په الله لیونتوب خو پکې نشته. بیا ورته وی تاسو وایئ چې دی شاعر دی، نو تاسو د هغه نه چېرته شعر اورېدلی دی؟ دا خبره 100% غلطه ده، پیغمبر علیه السلام شاعر نه دی. ابو جهل ورته لا والله، نه قسم په الله شعر خو یې نه دی ویلی. بیا ورته ولید وی تاسو دته کذاب او دروغجن وایئ، ټول عمر کې چېرته دروغ هم ترې اورېدلی دي؟ وی لا والله، نه قسم دی موږ خو دروغ نه دي اورېدلی. بیا ورته تاسو وایئ چې دی کاهن دی، دی نجومي او ترویتي دی کاهن، نو دنه چېرته داسې خبرې تاسو اورېدلی دي؟ وی لا والله، نه قسم په الله نم دی اورېدلی. نو په هره خبره باندې ابو جهل تصدیق کړی دی چې او پیغمبر علیه السلام کې دا غلط صفتونه نشته او تمام قریش دته صادق او امین وی. نو اوس ابو جهل وی د دې ټولو خبرو نه خو ابو جهل انکار وکړ چې نه، پیغمبر علیه السلام جادوګر نه دی، لیونی نه دی، شاعر نه دی. نو اوس ابو جهل وی نه آخر موږ به د اسلام نه پس خلک منې کوو چې ته وایې دا کار پکې نشته او دا نشته او زم وایم چې نشته پکې، نو د دې اسلام نه به خلک پس منې کوو. ابو جهل ورته ته ووایه که نه؟ نو بیا د ولید ابن مغیره داسې د نفرت انداز جوړ که، شکل یې روان که او وایي چې پیغمبر علیه السلام ته خو مجنون نشو ویلی، شاعر ورته نشو ویلی، کاهن ورته نشو ویلی، کذاب ورته نشو ویلی، جادوګر به ورته ووایو. په دې هم پوهېدی چې پیغمبر علیه السلام جادوګر نه دی، ساحر نه دی، خو د قوم د خوشحالولو دپاره وایي ساحر به ورته ووایو. ځکه چې دې کمې خبرې کوي نو کور کې د مور پلار او د بچو ترمنځه جدایي راځي، د ښځې او د خاوند ترمنځه جدایي راځي، دا د جادو اثر دی. او داسې سوچ فکر یو که خلکو ته چې سوچ کومه. انه فکر وقدر، د فکر او که اندازه مقرر کړله. فقتل کیف قدر، دې قتل شي، دې ځواني مرګ شي، څنګه اندازه وکړله. ثم قتل، نو بیا دې قتل شي کیف قدر، سرنګې ناشنا اندازه وکړله. ثم نظر،
بیا اوکتل نو ثم عبس و بصرا بیا تندی تریو که مخیروان که ثم ادبر نو شایک رو واستکبر او ځانې لوی وګڼل فقال وی ان هذا الا سحر یوثر نه دا کلام ده مگر جادو چې اثر کیږي ان هذا الا قول البشر نه دا وینا مگر دا د بشر وینا ده مخکې قسم خوړل چې د بشر وینا نه ده اوس پیروي دا د بشر وینا ده نو دا د قوم د خوشحالولو دپاره دا خبره وکړله ذرني ومن خلقت وحيدا پریږدم لره او هغه چا لره چې ما پیدا کړی دی یوازې ولید ابن مغیره دنیا ته چې راته نو تنها راغلی دی نو زه پیشه او دی پیشه وجعلت له مالا ممدودا وجعلت له ما ګرځولی دی د دپاره مالا ممدودا ډیر مال مکې نه تر طایفه پورې ویړه دنیا ده ده وبنین شهودا ما دل ورکړي دي زامن حاضر وای دا یو نعمت ته چې د سړي سره خپل زامن په خپل کور کې دی ویني راویني او چې دا ټول زامن په بهر دنیا کې وي او سړی یوازې اوړي وروړي او دل پیسې راځي دی پاغه خوشحاليږي چې بچي مې پیسې وروړي نو په دې پیسو بسو کې چې ټول عمر بچي نه ویني او کله کله داسې وشي چې بهر دنیا کې بچي مړ شو مړی ولا وروړي او کله بچي خروغ راشي خو مور پلار مړوي د بچي دیدارونه کې بچي ونه لیدو نو نعمت دا چې بچي ټول مخه ته موجود وي نو دل الله بچي ور کړیو او ټول بچي د مخ کې وبنین شهودا ومهدت له تمهیدا ما دل تیارې کړو په ډېر ښه تیاری سره ښه عزت مې ور کړو حکومت او اقتدار مې ور کړو هر ګران کار کې به قریشو د ته رجوع کولا ومهدت له تمهیدا ثم يطمع ان ازيدا بیا دې تمه لري چې زه بدله نورم زیات انعام ورکما ډېر مال دولت وسره خو چرم په جبه باندې په دې خولې د شکر لفظ نه دی ویلی همیشه بت پرستی او د ډېر مال په حرص کې پیغمبر علیہ السلام د په مخ کې د جنت د نعمتونو حال بیان کو نو دی وی کچره دا سره په خپل قول کې رښتیا وي نو دا نعمتونه به مالم خدای راکړي ابو دا ولید ابن مغیره وی که پیغمبر علیہ السلام په دې کې رښتیا وي چې نعمتونه به وي نو دې ناشکر دی او بیا هم وی مال براکې نعمتونه الله وی کلا بالکل نه نظر کوم انه کان لآیاتنا عنیدا بیشک دې زمنګ د آیاتونو سره ضد کوونکو او مخالفو سأرهقه زرد چې زبا اوخه جو مدلره صعودا پختن کې عذاب باندې په دوزخ کې یو غر دی او په هغه غر باندې بدی خيږي او راغورځيږي خيږي او راغورځيږي با دا عذاب بدد د پاره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي انسان د الله په مخلوق کې د ټولو نه زیات عزت او شرافت والا دی او د انسان یو بدن دی او دویمه روح دی دواړه چې یو ځای شي نو انسان شو د انسان بدن د دې ځمکې نه د خاورې نه الله پاک پیدا کړی دی حضرت آدم علیہ السلام الله پاک چې پیدا کو
نو د دې ځمکې نه شپېته قسمه خاوره الله پاک را غونډه کړله، خوشته یې کړله، 40 شپې ورځې پې بارانونه ورېدل، نو چې ښه خوشته شوله او خمګیره شوله، نو د هغې نه پس د آدم علیه السلام بدن مبارک الله پاک جوړ کو. 90 فوټ د آدم علیه السلام اوچتوالی دی او د سینې پلنوالی 10.5 فوټه دی. نور او هوا پې لګېده، بدن اوچ کړس شو، وکړنګېده لکه کولال چې په پجه کې لوښې پوخ کي ټینګړی ورکوي کړنګارې کوي، نو داسې وکړنګېده. او د دې نه پس روح یې پکې واچو. آدم علیه السلام بدن ته چې روح نه نوته، نو لومبې یې انټوشې کړې دی، وپرنجېده، انټوشې وکړو. او هغې نه پس لومبنۍ خبره چې کوله وې الحمدلله، بدن تیار شو، روح پکې واچولی شو، انسان جوړ شو. دې نه پس الله پاک ولا علم ورکو، ده لهم او فرشتو لهم. او د علم نه پس بیا په شریکه یو امتحان وشو د آدم علیہ السلام او د فرشتو، او په دغه امتحان کې آدم علیہ السلام الله کامیاب کو، فرشتے ناکام شولې. د امتحان کې کامیابېدو نه پس تو دعا نقد انعامات الله پاک ورکړي دي. یو انعام دا چې د تمامو فرشتو ته حکم وشو وی آدم علیہ السلام ته سجده وکړه، دا یو اعزاز و ده. نو ټولو فرشتو ته سجده وکړله، خو ابلیس ونه کړله، دې د فرشتو ډله کې شامل و. یو انعام دا ورکړی شو چې فرشتو سجده وکړله، او دویم انعام دا چې جنت ته داخل کو. په جنت کې تمام نعمتونه آدم علیہ السلام ته الله ورکړي دي، او چې څه خورې او کم ځای خورې او څنګه خورې ستا اختیار دی. هیڅ ممانعت نشته، صرف یو خاص ونه وه، نو د هغې نه یې منې که وی دې ونې ته نږدې کېږم ما. هر یو کار کې د الله راز او حکمت وي. شیطان ازلی دشمن د آدم علیہ السلام سره خبرې اترې وکړلې په هره طریقه چې وه، خو ته قسمونه خوړلی دا خاص ونه چې ته ترې منې کړې، د دې نه خوراک وکړه. وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین. آدم علیہ السلام دا هغې خاص ونې خوراک وکړو، د هغې نه پس الله دنیا ته راولېږو. د جنت نعمتونه بلا عوض او بلا مشقت، هیڅ قسم سختی تکلیف پکې نو، مفت انعامات ملاوېدل. اوس چې دنیا ته راغی، نو په دنیا کې محنت هم شته، مشقت هم شته، سختی هم شته، یخني هم شته، ګرمي هم شته، هر قسمه مشکلات پکې شته. اوس دې کې خیال وکړه چې د آدم علیہ السلام یو بدن دی د خاورې نه جوړ دی، او دویم روح دی چې د عالم بالا نه ولا راغلی دی، او دواړه ضروریات لري. نو آدم علیہ السلام سره الله تخمونه راولېږل، وی د خوراک به ضرورتي نو ځان له به کرونده کې. نو چې څومره د خوراک څیزونه دي، نو دا تخم په دې ځمکه کې ورواچو، او الله په دې ځمکه کې بې شمېره خزانې ایښي. ستا دا تخم او ستا دا محنت داسې دی لکه چابي، او د دې ځمکې د ګدامونو ور به کلاویږي، او تا ته به پکې خپله حصه ملاویږي. نو د انسان بدن که خوراک غواړي، نو دې ځمکه کې الله سټور جوړ کړی دی، یو لوی ګدام تر قیامته نه خلاصېږي، د هغې نه به خوراک ملاویږي. آدم علیہ السلام به جامې غواړي، نو الله ورته دا مالوچ د کرلو چل خوړی چې مالوچ به وکړي، هغې کې به بیا ګلونه جوړ شي، او د هغې نه پاغونده جوړه، او پاغوندې نه پس به پړسې جوړ شي، د پړسو نه به ځان له کپړه جوړی. په دې خوراک څښاک کې کله بې ترتیبي وشي، د بدن هغه آرام او راحت هغې کې خلل راشي، نو د دارو درملو ضرورت دی. نو دا سل سپیرکې وغیره د ځمکه کې ځان له وکړه،
او بیا هغه استعمال کې راولي. پس مکه اوسېږي نو باران او یخني او ګرمي وي، نو ځان له بله کور جوړولو ضرورت دی. نو د دې ځمکې نه به ځان له خاوره راوالې، کاڼي به راوالې، دیوالونه ووهه او ځان له کوټه جوړه کا، او د دې ځمکې نه ونه زرغونه او د هغې لرګي پې واچوه. نو انسان د بدن چې څومره ضروریات دي، هغه ضروریات به د دې ځمکې نه پوره کېږي، الله به یې پوره کوي. بدن د ځمکې دی او ضروریات به د ځمکې نه پوره کېږي. په بدن باندې چې په یو جز کې بیماری راشي، لکه د خپې قچه ګوته دې خوږ شوله، نو سترګې په سر کې وي، د دې خپې نه ډېرې اوچتې دي، خو آرام نشي کولی. سترګې به دې خوب ولکي، د خپې قچه ګوته دې خوږ ده. مثال په طور خپه یادوم، د بدن هر جز چې په هغې کې درد پیدا شي، نو ټول بدن بې آرامه دی. نو دا بدن په بیمارو باندې ټول بدن او ټول جسم بے آرامه بے قراره.